راشد د کرکټ خان 11مه برخه د شپږیزې سیالۍ او د راشد خان د پرمختګ نوی فرصت. د افغانستان کرکټ بورډ پلان درلود چې په لومړي ځل د شل اوریزو لویو یو سوداګریز لیګ پیل کړي. نظیم جار عبدالرحیمزی د افغانستان د کورني کرکټ مسؤل دی. وایي دوی پتییلې وه چې د دغه لیګ نوم به شپږیزه وي. هغه وخت د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي مشر نور محمد مراد و. ډاکټر مراد دا نظر تاییدوي او د شپږیزې لیګ د پیل لپاره مټې رابډ وهي. د افغانستان کرکټ بورډ په 2014 زیږدیز کال کې د ملي لوبډلې د لوبغاړو او د بورډ د چارواکو یوه غونډه راوبلله. ډیری ګډونوال د غونډې له هدفه خبر نه وو. د بورډ اجرایوي مشر نور محمد مراد له لنډو خبرو وروسته په افغانستان کې د کرکټ د یوې نوي لیګ په اړه خبرې پیل کړې. موږ غواړو چې په افغانستان کې شپږیزه لیګ پیل کړو. د شپږیزې په اورېدو د غونډې ځینو ګډونوالو وخندل او ویل یې چې دا څنګه نوم دی. ښاغلي مراد ورته وویل دا پښتو نوم دی او معنا یې شپږ منډې دي چې په کرکټ کې یې 6 رنز بولي. غواړو چې شپږیزه د افغانستان د کرکټ برانډ وي او موږ باید یو نوی لیدلوری ولرو. تاسې خو اوس خان دی خو یو وخت به داسې راځي چې بهرنیان به هم همدې شپږیزه کې لوبیږي. د ملي لوبډلې د هغه وخت کپتان محمد نبی وایي چې دا ښه خبره ده خو د دې لیګ لپاره به پیسې له کمه کیږي. لوبغاړي او ټیمونه خو پیسې غواړي، له پیسو پرته خو نه کیږي. مراد وویل لوبغاړو ته پیسې نه ورکو، د لیګ د تنظیم لپاره نوي کسان نه ګمارو، اداري کارونه یې پخپله کوو. دا هغه وخت و چې په افغانستان کې د کرکټ مارکیټ هومره ښه نه و چې لوبډلې او لوبغاړي د څوک د لوبو لپاره په پیسو واخلي او یا د هغوی ته د لوبو حق الزمه ورکړي. هغسې چې په نورو هیوادونو کې دا کار کېدی، هغه مهال په افغان لوبغاړو کې محمد نبی، میرویس اشرف، ځینو نور ګډونوالو او چارواکو د افغانستان د کرکټ د پرمختګ او غوړېدو لپاره دا ومنله چې په شپږیزه کې به وړیا لوبیږي او دا لیګ به بریالی کوي. بالاخره دا کار کیږي. په لومړي شپږیزه لیګ سیزن کې ټول افغانستان په 5 زونونو ویشل کیږي او هر زون به په خپله یوه لوبډله وي. د سپین غر زمریان، د بند امیر شاماران، د بوست ساتونکي، د امون هنګان، د میساینک اتلان. په دغه لیګ کې د افغانستان د ملي لوبډلې پر لوبغاړو سربیره د افغانستان د نورو ولایتونو د لوبډلو مخکښ لوبغاړي هم ولوبېدل. په کابل کې شمشاد تلویزیون د شپږیزې یعنی شپږیزې لیګ ټولې سیالۍ ژوندۍ خپرې کړې. دا لومړی ځل و چې د افغانستان د کرکټ کورنۍ سیالۍ یو افغان تلویزیون خپروي. راشد خان ته د شپږیزې په اول سیزن کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، خو د ځینو کورنیو ستونزو له امله یې د شپږیزې په اول سیزن کې لوبه ونه سوی کولی. د شپږیزې دویم سیزن په 2014 زیږدیز کال کې وسو. هماغه د 2014 زیږدیز کال لوبډلې پکښې وې. د دغه کال د شپږیزې لومړنۍ لوبه د اګست د میاشتې په 16مه نیټه د کابل په لوبغالي کې وه. راشد خان د بوست له لوبډلې سره دی. د دغې لوبډلې کپتان محمد شهزاد محمدي دی. راشد خان په داخلي لوبو کې ښه ځلېدلی دی او د هماغو لوبو په اساس د شپږیزې په لیګ کې د بوست لوبډلې ته انتخاب شوی دی چې شپږیزه مو پیلوله. د نورو لوبغاړو ترڅنګ مې 2 لوبغاړي عثمان غني او راشد خان په ذهن کې ساتلي وو. د عثمان غني لوبه مې هم لیدلې وه او د راشد خان هم. عثمان مې د امو لوبډلې ته انتخاب کړ او د امو لوبډلې روزونکی رئیس احمدزی و. ورته ومې ویل چې دا لوبغاړي په لوبډلې کې واخلي. دې خواته مې راشد خان د بوست سون ته ورکړ. د بوست سون مسؤل ته مې ایمیل وکړ. هغه ایمیل اوس هم راسره شته.